هغه ملا محمد یعقوب مجاهد وای نه د امریکا مرسته غواړو نه ورته اړتیا لرو. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. د طالبانو دفاع وزیر په یو تازه مرکه کې ویلي چې له امریکا سره همکاري او مذاکرات نه کوو. ځوان دفاع وزیر په ورته وخت کې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. نوموړي همداراز د مرکې په جریان کې د القاعده شبکې شتون هم رد کړی دی. مولوي محمد یعقوب مجاهد په دغه مرکه کې ویلي نړیوال هیوادونه دي موږ د بشري حقوقو په نقص نه تورنوي او د بشري حقوقو موضوع دي دوی په تړون کې هم نه ده راغلي. مجاهد همداراز زیاته کړې چې د افغانستان فضا د امریکا په کنټرول کې ده او د فضایي مسؤلیت لپاره په متحده عربي اماراتو کې له ټامویز سره خبرې کړې دي. هغه په ورته وخت کې ټینګار کړی چې د طالبانو د 3 کالو لاسته راوړنې د 20 کلونو پرتله زیاتې دي چې د قوشتپې کانال مثال ورکړی. هغه همداراز ویلي چې تیرو 50 کلونو کې افغانستان د پانګونې لپاره امن نه و، خو اوس دغه فرصت خلکو ته برابر شوی دی او خلک باید ترې ګټه پورته کړي. ملا یعقوب ټینګار کړی چې په تیرو 20 کلونو کې یو کلاشینکوف د بهر نه دی راوړل شوی، ټول چاودیدونکي شیان یې خپله جوړ کړي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. په اخر کې خپل نظریات هم شریک کړئ. ښه وخت ښې شیبې.